السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس نورانی قاعدة تختی نمبر 2 صفحه نمبر 4 مرکبات. مرکبات دي ته ویل شي چې حروف مفرده دوا حروف سره ملو شي یا درې ملو شي یا څلور ملو شي مرکب شي سره کې دي ته مرکبات ویل شي. په دې تختې کې مونږ یو څو هدایت لیکلي دي، خو دغه هدایت باندې طلبه نه پوهېږي، دا اساتذهو دپاره استادانو دپاره یعنی معلمین او معلماتو دپاره دي چې هغو دغه خپله مطالعه کې واوري. باقي طلبه د کوم ښکته کوم حروف دي دغه ادګیر باندې صحیح زده کړي. او که بیا غټ طلبه وي بورډ باندې استاد ورته وایي چې ګوره دا حرف داسې دی دا داسې دی، زه درته وایم ګوره هدایات. حروف مفردات کی مختلف طریقہ پر لکھی گئی شکلیں بچوں کو بتائیں. د حروف مفرده او مختلفو طریقو سره هغه حروف او شکلونه طالبانو ته وښیئ. مخکې ورسته دي یا نیم نیم دي، ٹھیک شوله، یا مرکب دي سره کې دا ورته وښیئ. نمبر 2، حروف مرکبات کامل طور پر پڑھے جاتے ہیں. مثلا با لام با کو یوں پڑھائیں، با لام با. کسی حرف کو نامکمل پڑھنے کی غلطی نکال دے. تو څومره حروف مرکبات دي دا به اردو په شان نیم نه ویو، لکه استاد چې وایي بلپ ولیکه بلپ، لیټ نه دی لیټ بلپ، نو ته به بلپ لیکې، نو دغه بلپ مونږ نه وایو بلپ، بلکې دا به مونږ پورا وایو. اگر که حرف لیکله نیم دی لکه اوس با دی مکمل اوږدی نه دی لیکلی کنه، صرف ښکته نقطه دی، خو وایو به هغه شان پورا. هلته که دو ولو نو مطلب مدې اصلي ورکې کوو، او که بیا مثلا د اوس با لام کې لام دی نو دلته خو هلته سره 5 لیکلی حروف مرکب مفرداتو کې، نو دلته به د 5 حرکاتو برابر به راښکو. اگر که دلته نیم دی نیم به نه وایو، مکمل به وایو. ٹھیک شوله؟ ها. نمبر 3، حروف ہجا جب الگ الگ یا لفظ کے آخر میں لے کے جاتے ہیں تو اس وقت وہ پورے اور اپنی اصلی شکلوں میں لے کے جاتے ہیں. حروف تہجی کله بیله بیله لیکلی شي نو بیا خو اسی پورا لیکلی شي، یا د کلمې په آخر کې چې کله راشي نو بیا هم پورا لیکلی شي. لکه مثلا یو کلمه آخر کې ته با لیکې یا جیم لیکې نو بیا به هغه پورا لیکې، خو که مینځ کې کله راغله نو بعضې حروف داسې دي چې هغه بیا نیم لیکلی شي. ٹھیک شول؟ اور جب دوسرے حرفوں سے ملا کر لے کے جاتے ہیں کلت نور و حروف اسرا ملاو شی بیا لکلشی تو اس وقت پورے نہیں لے کے جاتے بلکہ ان کے صرف سیرے ہی لے کے جاتے ہیں. نو بیا صرف سر لکلشی پورا حرف نشی لکلا بیا. اس تختی میں اکثر وہ شکلیں درج ہے. پر دی تختی نمبر 2 کے اکثر اغا شکلوں دی جو دوسرے حرفوں سے مل کر آنے کی صورت میں لے کے جاتے ہیں چاہا نور و حروف سره ملاو وی بیا راغلی وی. ٹھیک شولا؟ لکه مثلا زه استاد ته وخایم قاری صاحب دا دریم نمبر صفحه کې ته ګوره کاف با ٹھیک شولا؟ نو دا کاف خو الته مونږ وګد لیکلو په حروف مرکب مفرداتو کې، دلته صرف هغه پاسنه هغه چرګا کې راغلی دی کنه. یا لکه مثلا تا کاف تا، نو تا کاف دلته ورکوټه لیکلی دی، اوږد خو نه دی لیکلی، نو څه کله دغه حرف په آخر کې رسي بیا هم پورا لیکلی شي، یا بیله وي بیا هم پورا لیکلی شي، کله منځ کې راشي او بیا هغه صرف سارې لیکلی شي. چې دا خبره طلباو باندې زده کړئ تاسو. ہدایت نمبر 4، 2-3 حروف اکٹھے لکھے ہوئی ایک سانس میں پڑھائیں. کله چې درې یا 2 حروف چې سره لیکلي وي په یوې سا کې به وي. البته چھوٹے بچے معذور ہے، وړه ماشومان نشي ویلی. مثلا 3 حروف را جمع دي، هر یو حرف هغه 5 والا دی، مثلا هغه باندې مد فرعي دی، نو هغه خو بیا ډېر زیات شو، ماشومان نشي ویلی. البته که غټ سړی وي هغه به وایي. ټیک شوله؟ هغه به وایي. مثلا زه ستاسو ته یو ټکی وښیم لکه تا نون لام، اوس دا خو ماشوم نشي ویلی، نو هغه که بیله وایي چې تا نون لام بیا خیر دی. ٹھیک شوله؟ په دې باندې دا هدایت استادانو دپاره دي. زه تاسو ته دغه حروف ویم، خو زیات تفصیل به نه کوم، کوشش کوم چې په یوه میسج کې دغه ټول حروف درته وویم. خو استادان هم طلبه هم، که استادان دي که استادان دي، نو هغو په خدمت کې دا عرض دی چې هغو د طالبانو سره ښه محنت وکړي او ځان ته اخلاص نه کړي. ټیک شوله؟ دغه حروف په خپله هم واوري، ښه توجه سره په ماشومانو دې هم واوري. الف لام الف لام الف با الف
لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف عزتمنو څو ځله لام الف لام الف لیکلی دی شکلونه بدل دي مختلفو شکلونو سره دی چې بیا مونږ ستاسو ته هلته پته لګي بیا ټیک شوله با لام با دلته ګوره هغه 5 5 2 2 ورسره نه دي لیکلي خو هلته چا زده کړی وي چې دا حروف دومره راښکلی شي دا دومره نو دې ځای کې هغه بیا تمیز کولی شي بیا کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف ګوره دلته کاف الف یو اوږد لیکلی دی یو ورکوټی لیکلی دی مختصر قصر سره د مختلفو طریقو سره د باره هدایتو کې دا مونږ لیکلی دي با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا دلته یوه خبره ذکر کوم هغه ده چې نون سین دلته اصل کې نون سین اخفا کیږي خو چونکې دغه حروف مرکبات مقطعاتو په شان ویو نو دې وجې نه ورکې هغه غونې مونې نه کوو د صرف طلباو زده کړې دپاره ورنه دلته اخفیم دي اخفا خو هغه بیا مشکل جوړېږي ټیک شوله نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا با یا دا دو حرفی دی یعنی دی سره دو لیکلی و هلته داسې به نه وایو چې با یا بس خپل مقدار برابر به راښکو نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ها با تا یا ها تا ها
نون تا ها یا ها با با ها الف با ها میم دال ذال جيم دال خاء ذال راء زاء جيم راء خاء زاء راء زاء يا راء تا زاء سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طاء ضاء صاد باء طاء باء ضاد ألف ضاء ألف عين غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزة بشكل ألف همزة بشكل واو همزة بشكل يا دا همزه نه د عین ناقص وتوي دا کله حروف ماده په شکل کې راځي چې الف حرف ماده دی واو دی یا دی په شکل کې راځي اصل د همزه شکل نشته صرف د عین ناقص د عین کومه خله د میږي په شان ده فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم توڑو طریقو سره لیکل شي ځکه دوه لیکل دي حمیم لام میم تامیم تامیم تا دلته یوه خبره مخکې ما وکړه بیا عرض کوم لام میم اوس دلته ادغام هم کېږي لام میم لام میم قانون خدا دی خو چونکې دغه مونږ مفردات په شان د مقطعات وایو نو لهذا د زده کړې دپاره د ماشومانو زده کړې دپاره دغه شان وایو که چا پکې اخفا یا ادغام کولو نو جنگ ورسره مه کوئ ښه ٹھیک شولا تنبیه اب بچے سے قرآن مجید کے حروف کی شناخت کروائیں اگر اٹکے تو اس تختی کو پھر سے خوب یاد کرائیں وی بچوں نه قرآن مجید کې حروف او تپوس کوي کچېرې ورکې ودرېدلو نو بیا ورباندې سار نه زده کا مخته سبق په ما وایا ٹھیک شوله د حروف ته مالک زر زر ویلو ځکه چې بیا میسج اکثر واتساپ خلی نه بیا الله رب العزت دغه درسونه د نورانی قاعده زمونږ ټولو مسلمانانو ورونو خویندو دپاره د ذریعه د قرآن کریم صحیح کولو وګرځول کی او خاص کر زمونږ والد محترم دپاره د رب ذوالجلال د رفع درجات په آخرت کې ذریعہ وګرځول کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ